چې نه دې راځي یار ورونه پورې کا نه دې راځي یار ورونه پورې کا او زړه د انتظار ورونه پورې کا اوس په دې توره شپه کې څه راشي ما اخلم یزار ورونه پورې کا او زړه بیا په خبره ته پوهېږي نه او شم به درته کار ورونه پورې کا او یار به اوده شوی دا څه وخت دی څه ته سارې لار ورونه پورې کا او زړه بیا په یو تر تا ته وامه یار مې نه یې پاسه که نظار ورونه پورې کا او صاحبه چې زه تا ته ګورم نو ما له خندا راځي دغه څو شعرونه نور هم چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرمه او دا د خپل احساس د برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرمه او حلق مې د اجل تندې وچ کړی دی زر راکه د سوات د سینو بمرمه او ماله په مریض باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښته مرمه او یو تره دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب ویده مرمه دغه استاد والا نظم به بس اخري ووايمه صدر صاحب د هلکانو وینو چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وې چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وې نو 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې نه بل اوس په دې یو کس اعتراض وکړه چې 40 ګنټې ورځ کم ځای نو مې یاره که دا خو په دې نه شو وی چې په جون جولای کې ورځ چې کم دی 1413 ګنټو له ورسي او په دې ورځو نښه نو له راکوزه شي نو کومه به پکې یادی خو دا 40 مزه چې هر یو پکې سیټ شوه 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ بري وې نه چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاد یم او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړی د چا چې لنګې غوا وې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې او په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادو د ډایس نه دی لکه د مدرسې د چاندې ځای جوړ په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوند د مزو دی استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وي او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاد یو جهان مننه خدای دې دې زلمي دا نوی ژوند